بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم غنی خان. غنی خان پښتو اکیډمي د طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګورو زه به نن تاسو له ښیم چې تاسو به په خپل کمپیوټر کې سلیپ موډ ټایم چې دی هغه څنګه ایډجسټ کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې تاسو راشئ په وینډو په نشان باندې به کلیک کړئ. اینه پس به چې سیټینګز ته چې لاړ شئ. چې سیټینګز ته لاړ شئ نه پس به چې تاسو په سیسټم ډسپلی نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ. دلته چې په هغې کلیک کړئ اینه پس به چې تاسو دلته کې راشئ پاور ایټ سلیپ په دې باندې به چې تاسو کلیک کړئ. چې په هغې کلیک کړئ اینه پس به چې دلته کې ما سره لومړنی اپشن وي سکرین. نو سکرین دلته کې ما سره هغه اپشن دی که چېرې تاسو کتلی وي یو لږ ټایم پس چې دی ما سره چې دی سکرین خپله چې دی اوف شي. نو چې زه ماوس وخوځوم ما سره دوباره اوپن شي. نو تاسو به چې دی دلته کې ما سره مختلف ټایم راکړی چې 3 منټ پلس 15 منټه پس 10 منټه پس 15 منټه پس ګنټه پس 2 ګنټې پس 3 ګنټې پس او 15 ګنټې پس او یا نیور. داسې لکه که ټایم سلیکټ کړئ نو دومره ټایم پس ما سره کمپیوټر سکرین آف کېږي او که نیور مو سلیکټ کړئ نه پس نو ما سره به چې دی د کمپیوټر سکرین چې دی هغه نه آف کېږي. ما لکه 20 منټ سلیکټ کړو اینه پس دی سلیپ. نو سلیپ موډ کې ما سره چې دی دلته کې چې دی مونږ ټایم سلیکټ کړو سلیپ موډ کې. نو که تاسو چې دی 1 ګنټه سلیکټ کوئ که 2 ګنټې 45 منټ 30 منټ 20 منټ 25 منټ نو دې کې به ما سره چې دومره ټایم پس چې د ما سی پی یو چې دی ما سره اوف شي. که مونږ اودم شو نو چې مونږ لږه ټایم ورکړی وي نو دومره ټایم پس به ما سره چې دی سی پی یو آف شي. دا یو وړه شانتې ویډیو ما ویل تاسو سره شیر کړم. که خوښه شوي مو وي زموږ ویډیو نو لایک یې هم کوئ شیر یې هم کوئ او د ویډیو باره کې مسله وي ما دې په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.